سلامونه ګران دوستانو مینه بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا همداسې یو روبات د تلیګرام تاسو راوړی. دغه روبات تاسو کولی سئ سټار ترې وګټئ او دغه سټار بیا کولی سئ نغدو پیسو ته واړوئ. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو هم چېرته خوښ سي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. نو ملګرو په یوې ویډیو کې ما تاسو ته د تلیګرام داسې یو روبات تاسو راوړی چې په دغه روبات کې تاسو کولی سئ د میشن په پوره کولو سره او د ملګرو په انوایټ سره تاسو ته سټار درکړي، تلیګرام سټار درکړي. دغه سټار بیا تاسو کولی سئ هم ملګرو ته ولېږئ او هم کولی سئ نغدو پیسو ته واړوئ او هم کولی سئ کوم ګیفټ د تلیګرام پرې واخلئ. نو ملګرو وخت مو نه نیسم، راځم ویډیو په مخه ویډیو ته شروع کوم او ویډیو کې طریقه درښیم چې څنګه کولی سو دغه تلیګرام سټار وګټو او ویډرا یې کړو. نو ښه ملګرو کله چې مثلا په دغه لینک باندې تاسو کلیک کړئ، په دغه روبات کې تاسو راغلئ نو تاسو داسې یو صفحه راوړئ. په دې صفحه کې دلته به راځئ، په دغه سټارټ اپشن باندې دلته ورته کلیک کړئ. په دې سټارټ اپشن باندې ورته کلیک کړئ ملګرو، خو بدبختانه د یو مشکل شته چې زه به یې روسۍ دا یو روسۍ روبات ده، خو تاسو ټول طریقه په همدغه ویډیو کې درښیم. په همدغه طریقه چې مخته لاړ تاسو کولی شئ سټار ترې وګټئ او ویډرا هم کوئ. نو راځم ملګرو دا کوم چینلونه چې تاسو درکوي تقریبا اووه چینله دي، دغه اووه چینلونه به تاسو جوین کوئ. راځم دا چینلونه زه ورته دلته جوین کوم. ګورو دلته په دغه شین خط باندې کلیک کړئ، جوین باندې به ورته کلیک کړئ او بیرته به شاته راځئ. مثلا یو چینل جوین سو ده، بیرته بیا کولی سئ تاسو مثلا ډیلیټ هم کړئ. بل راځم مثلا جوین باندې ورته کلیک کوم او دا هم جوین سو. نو زه دا چینلونه جوین کوم سیده ملګرو. نو ښه ملګرو دلته خو ما ټول چینلونه ورته جوین کړي سیده. په اخره کې به تاسو څه کوئ، تاسو چې کوم نشان په دغه ځای کې درکوي هغه میوه به دلته تاسو ورته انتخاب. مثلا ماته دا نشان راکړې ده او د دغه نشان میوه دغه ده سیده. زه د باندې ورته کلیک کوم ملګرو، دا ورته کلیک مې کړ نو بالکل زما اکاونټ جوړ سو سیده. په دې کې چې اوس اکاونټ جوړ سو، اوس ګوره په دې کې درې اپشن تاسو ته راځي. اول اپشن کې ملګرو تاسو ته ریفرل لینک درکوي او په دوم مثلا کوم نشان سیده په دې کې تاسو ته مثلا د خپل سټار هم سکرټي دغه ویډرا درکوي او په درېیم کې مثلا هیلپ یا مثلا همغه مرسته برخه ده. راځم په دې اول باندې ورته کلیک کوم ملګرو. په دې اول سکرټ تاسو ورته کلیک کړئ، ګوره په دې ځای کې تاسو ته ریفرل لینک درکوي. دا تاسو ریفرل لینک سو دا ځای کې دا تاسو لیکي. ګوره ملګرو چې هر کله ستاسو په لینک باندې هر نفر چې راسي په دغه روبات کې جوین سي، تاسو تقریبا 2.5 سټاره درکوي او دغه 2.5 سټاره چې کله تاسو درکوي نو دلته به تاسو راځي ورځنی کې بونیس به هم تاسو درکوي سیده. په دې ځای کې چې کله تاسو ورته کلیک کړئ، په دې ځای کې داسې زه ورته کلیک کوم. ګوره ملګرو نو دلته لږ د انټرنیټ مشکل ده، د باندې زه ورته کلیک کوم. نو ګوره ملګرو تقریبا ما ته 0.0 سټارې هم راکړه او دلته راته وایي چې تاسو کله دغه 15 سټاره پوره کړئ نو تاسو کولی شئ ویډرا ترې وکړئ. یعنې ملګرو په هر انوایټ هر ریفرل باندې تاسو تقریبا 2.5 درکړي نو تاسو تقریبا 15 نفر یا مثلا 10 نفر چې ورته انوایټ کړئ تاسو دا 15 سټاره پوره کولی شئ. چې کله دغه 15 سټاره پوره کړئ ملګرو نو تاسو بیا راځئ په چې شي باندې وکلیک کړئ، همدلته راځئ په دغه ویډرا اپشن باندې تاسو دلته کلیک کړئ. په دې هم چې کله کلیک کړئ ملګرو نو تاسو ته بیا نو خیر ملګرو کله چې په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته کله چې مثلا 15 سټاره وسیده بیا تاسو د سټارو اپشن چې څومره سټار تاسو غواړئ ویډرا کړئ نو تاسو 15 سټار ورته انتخاب کړئ. کله 15 سټار هم ورته انتخاب کړه نو تاسو داسې یو مسیج راځي. دا مسیج معنا دا چې تاسو تقریبا تر اوسه پورې غوښتنه نه ده کړې. چې کله هم دا ووایي سیده نو تاسو دا 15 سټار مثلا 2-3 دقیقې بعد بیا راځئ، بیا به همدغه کوم اپشن په دغه اپشن باندې بیا دوم اپشن باندې بیا ورته کلیک کړئ سیده. بیا چې مثلا هغه 15 سټار ورته انتخاب کړئ نو تاسو ته به څه شي راځي، تاسو داسې یو صفحه راځي. په دې کې تاسو ته مثلا وایي چې 3 دقیقې 4 دقیقې صبر وکړئ. کله هم چې 3 دقیقې 4 دقیقې صبر وکړئ سیده تاسو ته بیا بل هغه راځي ملګرو دلته تاسو ته دا صفحه راځي. مثلا په دې صفحې کې تاسو څه کوئ، تاسو به دغه کوم نشانه چې مثلا د روبات ده یا مثلا همدغه تلیګرام آی ډي ده داسې کله مثلا تاسو راځئ په همده به کلیک کوئ، دلته مثلا یو سلام مثلا تاسو پیغام به ورته لیکئ، مثلا یا به ولیکئ مثلا 2 دا به ورولېږئ. دا هم چې کله یې ولیکئ نو تاسو ته وایي چې مثلا اوس تاسو کولی شئ چې ویډرا ترې وکړئ. نو د ویډرا لپاره ملګرو بېرته به راسئ، بیا به ویډرا باندې ورته کلیک کړئ او ویډرا باندې هم چې کله کلیک کړئ ملګرو دلته به راسئ مثلا همدغه ویډرا باندې هم چې کله ورته کلیک او دلته 15 سټاره نو کله هم دا 15 سټاره چې اوکې کړه سیده نو تاسو اتومات ډول باندې دغه روبات تاسو دا 15 سټار لګي. دا 15 سټار تاسو ته چیرته لګي ملګرو، دلته به راسئ چې کله خپل تلیګرام چینل هم راخلاص کړئ سیده دلته به راسئ خپل دا 3 ټکي چې په تلیګرام کې د دې باندې ورته کلیک کړئ. په دې هم چې کله ورته کلیک کړئ دلته به راځئ ملګرو په څه شي به دلته راځي مای پروفایل، په دې ورته کلیک کړئ. مای پروفایل باندې چې کله ورته کلیک ګورم ملګرو دلته تاسو ته دلته درغلی ګوره ګیفټ باندې چې کله ورته کلیک کړئ دا ده ګیفټ. نو دلته دغه آی ډي څخه تاسو ته یو ګیفټ رالیږل کېږي. دغه ګیفټ باندې تاسو کله ورته کلیک کړئ نو دلته ګورئ څه لیکلی چې 14 سټاره تاسو دغه ګیفټ رالیږلی سئ. دغه ګیفټ تاسو دلته کولی سئ چې څه شي وکړئ خرڅ کړئ. دلته ګورئ څه شي دی سیل فار مثلا 14 سټاره دلته چې کله سیل باندې ورته انتخاب کړئ نو دلته تاسو ته وایي چې دغه ګیفټ مثلا خرڅ کړئ او تاسو کولی شئ چې 14 سټاره واخلئ. دغه 14 سټاره تاسو کولی شئ چې بیا په تلیګرام کې خرڅ کړئ او نغدو پیسو ته واړوئ.
نو ملګرو په دغه روبات کې تاسو کولی شئ چې په ثبوت سره مثلا ما ثبوت هم تاسو ته وښودل تاسو کولی شئ سټار ترې وګټئ او ویډرا کړئ او رویه بس خپل ټلګرام اکاونټ کې او هغه بیا نغدو پیسو ته واړوئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوی ویډیو چې خوښ شوی ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ زموږ ټلګرام چینل ته راسئ او هغه سره فالو کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم الله په امان مخته مو ښه شه.